ملي لوبډلې کرکټ بورډ ته ګواښ کړی دی. اوازې دي چې د افغانستان کرکټ بورډ او ملي لوبډلې ترمنځ خورا قوي اختلافات رامنځته شوي دي چې خبره کرکټ بورډ ته تر ګواښه رسېدلې ده. ملي لوبډلې ته د یوې نږدې سرچینې د معلوماتو پر بنسټ کرکټ بورډ کې څو ورځې وړاندې د یوې غونډې پر مهال د کرکټ ملي لوبډلې د کپتان اصغر افغان، اجرائیوي مشر سی او رحمت الله قریشي او د کرکټ ډایرکټر رئیس احمدزي ترمنځ د ملي لوبډلې د پروګرامونو په اړه د نه جبرانېدونکي غفلت له کبله خورا توندې خبرې ښکته پورته شوې دي. د سرچینې په خبره د ملي لوبډلې کپتان د کرکټ بورډ اجرائیوي مشر او کرکټ ډایرکټر ملي لوبډلې ته د لازمو اسانتیاوو په برابرولو کې د نا ارامۍ او تنبلۍ له اړخه سخت ملامت کړي دي او دوی ته یې مخامخ ویلي چې کارونو کې تنبلي کوي. د ورکړل شوو معلوماتو له مخې اصغر افغان د ملي لوبډلې په استازیتوب د کرکټ بورډ مسؤلینو ته دا ګواښ کم کړی چې که چیرې په څو ورځو کې ملي لوبډلې ته تمریناتي کمپ پیل نه شي، نو له راتلونکو مهمو نړیوالو سیالیو به لاس په سر شي او ملي لوبډله به ډېر حقایق ولس ته بربنډ ووایي. د یادونې وړ ده چې راتلونکی 2021 کال د لوبو له اړخه د کرکټ ملي لوبډلې د تاریخ تر ټولو مصروفه کال دی چې پکې تر 10 زیاتې هغه ورځنۍ سیالۍ هم شاملې دي چې 2018 کې د کرکټ بورډ په اف ټي پي لخوا اعلان دي او موخه یې 2023 کال نړیوال جام ته لاره موندل دي. خو له بده مرغه چې د افغانستان کرکټ بورډ اداره یادو او ورته نورو سیالیو ته د سیالو هیوادونو په څیر تابع او آمادګي نه ده نیولې. دا چې ولې او څنګه صرف په دې تمامیږي چې بدبختانه د افغانستان کرکټ بورډ اوسنۍ اداره یا د دې وړتیا نه لري ترڅو وخت په وخت د لوبغاړو په مهارت کار وکړي، ترڅو چې سیالۍ ته آماده او بوخت وساتي، د زرګونو ډالرو په بدل کې د نیم درجن نړیوالو روزونکو ګټه واخلي او یا یې هم د افغانستان کرکټ راتلونکي لپاره د یادو مهمو سیالیو په اهمیت سرونه خلاص نه دي. ټاکل شوې وه افغان کرکټ ملي لوبډله د اکتوبر په 28مه عربي اماراتو ته تللې وای، خو دا سفر او د ایرلاین په وړاندې د راتلونکو میاشت مهمو سیالیو په اړه تر اوسه هر څه په ګونګ حالت کې پاتې دي.